السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پرون سبق ویلو تخت نمبر 2 حروف مرکباتو کی د کاف با نه واخله تر با الف پورې. نننی سبق نوی سبق به مونږ وایو ان شاء الله د نون الف نه واخله تر نون خا پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. نون الف نون الف. ګورئ دا نون دی. نون ولې ځکه بره یو ټکی دی، که چېرته لاندې ټکی و نو هغه به با وه او خوا کې ورسره دنده الف. وینئ دا به څنګه وی؟ نون الف. بل حرف تا الف پورې یو ځای شوي دي. څنګه به وی؟ تا الف تا الف. دا تا ځکه بره دوه ټکي دي. ګورئ شکل د تا دی. حروف مفرداتو کې تاسو ویلو که نه تا داسې که دا ټکي دوه لاندې ومسو یا وه، خو اوس تا او الف ورته او خوا کې الف دی. بل حرف یا الف یا الف. یا ولې نه ځکه دوه ټکي دي او لاندې دي. چې لاندې دوه ټکي او داسې شکل یې رامسي یا او خوا کې ورسره الف دی. دا وایي سیده د الف یې که نه یا الف. بل حرف چې دی ثا الف ثا الف. ګورئ ثا ولې ده؟ ځکه بره درې ټکي دي او شکل د ثا دی. د دې کې داسې غاښونه شانتې وی که نه، نو هغه بیا څو هغه بیا شین و. خو ګوره سیده دی، سیده راغلی دی او دا خوا کې ورسره الف دی. ګورئ دوه یو ځای شوي ولې ثا الف ثا الف. بل حرف باسین باسین. دا با ولې ده؟ ځکه چې یو ټکی لاندې دی نو هغه بای دا یو ټکی که بره نو بیا وستو نون و، خو اوس څه دي؟ با ځکه لاندې یو ټکی دی. دا تاسو په الف با تاسا کې ویلو مفرداتو کې. بل یاسین یاسین یاسین. ګورئ دا یا ده. یا ولې ځکه دوه ټکي دي او لاندې دي چې داسې شکل کې نو به یا. ګوره دا دوه ټکي که بره کړي یا به تا کېږي. اوس څه دي؟ یا یاسین ورسره سین دی. بل حرف نون او سین دا یو ځای شوي دي. ګورئ نون سین نون سین. نون ولې ځکه بره یو ټکی دی، یو ټکی لاندې بیا به څو با وه. اوس څه دي؟ نون سین. بل حرف تاسین تاسین تاسین. تا ولې ده؟ ځکه چې بره دوه ټکي دي. تاسو په الف با کې ویلو ان داسې شکل یې د تا تر دې ځي تا شو که نه، او دا دې ځای نه بیا سین شروع شو. څنګه به وی؟ تاسین. بل حرف ثاسین ثاسین. ګورئ تر دې ځای تا شو. الف با تا کې زده کړي دا ثا یې ځکه دې کې چې غاښونه نشته نو سین ثا او دا خوا کې بیا چې دې ځای نه شروع کېږي سین ورسره یو ځای شوی دی. درې ټکي دي نه ثاسین. بل ثا ثاجیم ثاجیم. ګورئ دا ثا ده بره. ګورئ دا سیده چې راغلی ده ثا درې ټکي دي بره او دا ورسره ټچ شوی جیم دی. نو جیم چې دی منځ کې ټکي دي. تاسو په الف با تا ثا کې هلته ویلو جیم داسې یې تر دې نوره ثا شوه او دې ځای نه واخله بیا دې ځای ټول جیم شو. ساجیم. بل حرف تاحا تاحا تاحا. دا بره چې سي د بره تا ده
دا ځای سیده تا دو ټکي بره دي که دا لاندې وي دا به یا وه خو سوي بره او د دې ځای دا تا شوه او دې ځای نه واخله بیا دا حا شوه او حا باندې ټکي نه نه بره نه لاندې نه منځ کي نو څنګه حا شوه تا حا بل حرف چې دی نون خا نون خا نون خا دا بره نون دی تر دې ځي او خا د پاسه ټکي کنه دا ټکي دا په دې وي په دې ټولو او دا ټکي په دې دی تش دا بره دا ټکي په دې خا دی او خا باندې د پاسه یو ټکي وي تاسو ویلي د الف با کې نون خا دا لرنګې سبب. السلام علیکم.